بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوي درس ته. په تېرو درسونو کې مو ای ویل، ان مو وایه، ایټ مو تکرار کړ. اوس راځو هی، شي، ایټ او آی ته، چې په راتلونکي څپو کې دغه توري سته. چون چې دلته مو تشریح څه اضافه لیکلې ده، دا ستاسې د ښه پوهاوي په خاطر. هی، شي، ایټ دا چې دي ضمیرونه دي، د نوم د تکرار مخه نیسي او د دوی سره ایز لیکل کېږي، ځکه درې سره مفرد دي. او آی معنا زه یا ام. آی ام معنا زه یم، د متکلم دپاره کارېږي، د خبرې کوونکي دپاره کارېږي، د هغه کس دپاره کارېږي چې خبرې کوي. او هی معنا دی، د یو غایب کس دپاره کارېږي. شي معنا دا، د یوې غایبې ښځې دپاره کارېږي. او ایټ معنا دغه د یوه شي، حیوان او نبات دپاره کارېږي، چې په تېرو درسونو کې مو ویلي وه. هی، شي، ایټ درې سره چې دي دا مفرد نومان دي، د مفردو سره ایز کارېږي. ایز معنا دی یا ده. که چیرې مذکر نوم و، د دی معنا لري. مثال it is a bus، دغه د یو بس. او که چیرې مؤنث نوم و، لکه زنګوله، it is a bill، دغه د یو زنګوله. نور درس در سره وګورئ. راځو بلې صفحې ته. آیټم 3 درېیمه برخه. he is معنا دی دی. she is معنا دا ده. he معنا دی، د یو غایب نر دپاره کارېږي. شي معنا دا، د یوې غایبې ښځې دپاره کارېږي. he is a boy، دی یو هلک دی. he مو ویل چې دا اشاري ضمیر دی، د غایب دپاره کارېږي. he is عمر، دی عمر دی. she is a girl، دا یوه نجلۍ ده. she is سارا خان، دا سارا خانه ده. he is a man، دی یو سړی دی. he is Mr. عزیز، دی ښاغلی عزیز دی، چې په تېرو درسونو کې مو د مستر یادونه کړې وه. she is a woman، دا یوه ښځه ده. she is Mrs. عزیز، دا اغلی عزیز ده. he is Mr. ریاض، دی ښاغلی ریاض دی. he is a teacher، دی یو استاد دی. she is Miss Hi، دا اغلی های ده، چې مس مو ویلي وو چې موږ د پیغلې دپاره کارېږي. she is a teacher، دا مې استاد ده. آیټم 3 درېیمه برخه. he is معنا دی دی. she is معنا دا ده. he is a policeman، دی یو پولیس دی یا یو عسکر دی. د سی مخ ته ای راغلی ده، په سینې وایو. he is a postman، دی یو خط رسوونکی دی یا خط رسان دی. he is a bus driver، دی یو بس چلوونکی دی. بس ډریور بس چلوونکي ته وایي. او he is a farmer، دی یو بزګر دی یا یو دهقان دی. read ووایاست aloud، په لوړ اواز یې ووایاست. apple معنا سیب، man معنا سړی، fun معنا پکه، bag معنا بسته، cat معنا پیشي،